ګرانو مالدارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د لر سپینغر زراعتي او مالداري شرکت هرنې چا یا هر استرا چې د 20 میلیونه ژوندي سپرمونه لري. سپرمونو ته په عادي ژبه کې تخمه هم وي یا نارینه تخمه. په یوه نیچه کې حد اقل باید 15 میلیونه ژوندي سپرمونه یا تخمې وجود ولري. دا تخمې باید ژوندۍ، فعالې او محرکې وي. د جرمني، فرانسې او اروپایي هیوادونو نوې ټکنالوژي سپرمونه په داسې شکل سره ذخیره کوي چې د استعمال نه وروسته تر 10 ساعتونو پورې کولی شي چې په د غواګانو په رحم کې ژوندي پاتې شي. په پخوانیو ټکنالوژیو باندې خصوصا ګاونډیانې چې استعمالوي په هغې کې سپرمونه یوازې 10 ساعتونه تر 15 ساعتونو پورې ژوندي وي. د لږې مودې دپاره په رحم کې د تخمو ژوندي پاتې کېدل په بلاربوالي باندې ناوړه اغېزه کوي. نو ځکه موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې زموږ تخمې لږ تر لږه تر 10 ساعتونو پورې کولی شي چې په رحم کې ژوندی پاتې شي او د بلاربېدلو چانس یا فیصدي لوړه کړي. د دې لپاره چې د غواګانو د بلاربېدو فیصدي مو لوړه شي، کله چې غواګانې مو غویمه شوې لږ تر لږه 12 ساعته وروسته مو غوا زموږ د شرکت فرانسوي، جرمني او امریکایي ستنو په واسطه القا کړئ. همداشان تاسو کولی شئ چې د مایکروسکوپ لاندې زموږ د شرکت مصنوعي القا یا ستنې یا نیچه وګورئ، فعالیت در نظر لاندې ونیسئ او کولی شئ چې د نورو سره مقایسه کړئ.